أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد. ورونو، د انسانانو په ژوند کې لومړی او تر هر څه د مخه یوه خاصه اساسي مسأله موجوده ده چې هغې مسألې ته موږ د انسان اساس او بنسټ ویلی سو، او بیا تر هغه وروسته نورې مسألې سته چې په دوهمه درجه کې قرار لري. نو هغه کسان چې د خپلو ځانو د پاره ثبات او استقامت غواړي، هغه خلق تر هر څه د مخه پر اساس او اصولو ځان ثابتوي او بیا نو نور ژوند پر هغه بنسټ پسې پوره کوي. په انساني ژوند او ژوند کولو کې یوه طریقه سته چې د ژوند کولو د بلې طریقې څخه ډېر فرق او توپیر لري، او سبب یې هم هغه اختلاف دی چې په اصل او اساس یا بنسټ او تادای کې موجود دی. ستاسې د ښه پوهېدلو دپاره ځینې داسې خلق سته چې د ځان دپاره د ژوند کولو داسې طریقه اختیار کړې وي لکه دی چې د خپل ځان خالق او پیدا کوونکی وي، نو د هیڅ شي او هیچا تابع نه وي. او ځینې بیا داسې خلق دي چې ځان مخلوق بولي او ژوند یې د مخلوق پر قسم اختیار کړی وي او په هر څه کې د خپل خالق جل جلاله تابع وي. دا څنګه؟ هغه انسان که نارینه وي که ښځه چې دوی وایي زه حر او آزاد یم، هر څه چې زه غواړم او زما خوښ وي هغه کوم، دغه خلق د خالق پر ډول ژوند کوي لکه ده چې خپل ځان په خپله خلق کړی یا پیدا کړی وي. د ده په فکر دا د ده حق دی، څرنګه چې دی غواړي او د ده خوښه وي باید هغسې ژوند وکړي. مګر هغه څوک چې وایي زه بنده مخلوق او د بل چا ملک یم، بې له هغه څه چې زما د مالک او خالق اراده وي بل کار نه کوم، او بې له هغه تصرفه چې زما خالق په راضي کېږي بل هیڅ تصرف نه کوم. د دغه دوهم قسم خلقو فعل عمل او سلوک د هغه اول قسم خلقو د فعل عمل او سلوک سره زیات فرق لري. ښه متوجه سه. نن ورځ ډېر داسې خلق سته چې د خالق پر قسم ژوند کوي، یعنی داسې ژوند کوي لکه ده چې په خپل ځان پیدا کړی وي، اعتماد یې ټوله پر خپل ځان وي، داسې ښکاره کوي لکه دی چې پر هر شي قادر وي. دوی داسې خیال کوي چې دوی پر دغه ژوند قدرت لري او هر څه چې د دوی خوښه وي هغه کوي، چې دغه خلق کفار یا کافران دي. خو د ډېر افسوس ځای دی چې ځینې مسلمانان هم که ښځې وي که نارینه دغسې فکر او دغسې خبرې کوي، وایي زه آزاد او د ځان اختیار درلودونکی یم، هر څه چې زما خوښه وي هغه کوم. بلکې داسې خلق هم سته چې دوی په خپله د خپل ځان دپاره مقصد او هدف جوړوي، یعنی په خپل ژوند کې د خپل ځان دپاره هدف او مقصد دی په خپله او په خپل فکر سره ټاکي، چې دا ډېره لویه غلطیا ده. تاسې به ووینئ چې ځینې خلق یو له بله نصیحت سره کوي او یو هغه بل ته وایي په ژوند کې دې د ځان دپاره هدف او مقصد پیدا کړه. د دې خبرې څخه داسې معلومیږي لکه د مقصد اختیارول چې د ده په لاس کې وي، دی حر او اختیار درلودونکی دی، د هدف اختیارول او هغه هدف بیا لاسته راوړل د ده په اختیار او د ده په اراده کې دي. د ده خوښه ده
که دغه هدف اختیاروي یا د هغه بل مقصد دپاره کوشش کوي. کله کله به ته ځینې انسانان ووینې چې د خپل ځان دپاره یې د پیسو ټولول، د مالو او جایدادو ډیرول داسې هدف ګرځولی وي لکه دی چې د دغه کار دپاره پیدا سوی وي. هر کار چې د ده په تجري یا بانکي حساب کې پیسې ور ډیروي هغه کار د ته حلال دی. دا فرق نور ته لري چې دغه د پیسو ډیرېده په سود او ربا سره دي، په ظلم او رشوت سره دي، د متر یا ترازو په چم سره دي او که په غلا سره دي، ځکه ده د خپل ژوند هدف او مقصد په خپله اختیار کړی دی چې هغه د پیسو ډیرول دي. او بل څوک به بیا ویني چې د ځان دپاره بل هدف او مقصد اختیار کړی دی، غواړي چې د لوړې مرتبې او د داسې لوی منصب خاوند سي چې پر نورو انسانانو یې امرونه چلیږي. نو د دغه مقصد د حاصلولو دپاره چاپلوسي یا غوړهمالي کوي، منافقت، چم او ظلم کوي، د ظالمانو، طاغیانو او سرکشو حاکمانو یا قومندانانو معاون او کومکی وي. دا ځکه چې د په خپل ژوند کې په خپله داسې یو هدف اختیار کړی دی چې هغه هدف ته په حلاله او جائزه طریقه سره نسي رسېدلی مګر حرام او ناروا کارونه یې ورسوي. نو دی خپل هدف ته د رسېدلو په لار کې د هیڅ شي څخه ځان نه راګرځوي او د هیڅ شي څخه مخ نه اړوي، که څه هم د نورو انسانانو وژنه وي. دغه رنګه هر یو ځان ته بیل بیل یا جلا جلا هدف او مقصد لري. یو څوک ښه موټر غواړي، بل بیا د خپلې ښځې د غوښتنو پوره کېدل غواړي. یو څوک بیا د شهرت په طمع وي او بل بیا د نفسي غوښتنو او شهوت تابع وي. او داسې نور چې د هر یوه بیلې بیلې غوښتنې او جلا جلا مقصدونه وي. لکه د هر یوه چې دا حق دی او دا اختیار لري چې په خپل ژوند کې د خپل ځان دپاره خاص هدف او ځانګړی مقصد وټاکي او د وجود حکمت هم د ده په اختیار وي. سبحان الله. آیا دغه کارونه پر دغه ډول زموږ اختیار ته پرېښول سوي دي؟ آیا دغه حیاتي مسئله انسان ته پرېښول سوې ده چې هر څه د ده خوښه وي په خپل ځان دې هغه وکړي؟ راسئ چې د دغه مقصد د پوهېدلو دپاره او بیا پر هغه اساس د خپل عمل یا کړنلارې د اختیارولو دپاره دغه مسئله د اساس او بنسټ څخه وڅېړو. آیا په حقیقت کې انسان حر او آزاد دی؟ هر څه چې د ده خوښه وي په خپل ځان کې هغسې تصرف کولی سي؟ او که انسان مخلوق او د بل چا ملک دی، دا حق نه لري چې هیڅ تصرف دې وکړي مګر د خپل مالک او خالق په لارښوونه. یوازې موږ او تاسې نه بلکې ټول واقعي مسلمانان د خپلو ځانو په حقیقت پوهیږي چې موږ د الله جل جلاله بندگان او د ده عز وجل مخلوق یو. موږ د بل چا ملک یو او هر کار مو باید د خپل مالک په لارښوونه سره وي، نه زموږ په خوښه او نه زموږ په اراده سره. هغه مشهوره مقوله یا اثر دی چې وایي: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، یعنی الله جل جلاله دې پر هغه سړي یا هغه چا ورحمیږي چې د خپل ځان قدر او حدود وپیژني، تر خپلې کمبلې پښې تیرې نه کړي. هغه کسان چې خپل ځانونه یې پر صحیح لار استعمال کړي دي او تر خپلو حدودو یې تیری او تجاوز نه دی کړی، هغه د الله جل جلاله د رحم او مرحمت وړ او لائق دی. خو که یو انسان د خپل ځان حقیقت ته تغییر ورکوي، یعنی خپل ځان مخلوق نه بلکې خالق بولي، دا غرور او خطاوتل دی. او دغه څوک بې له خپله ځانه بل څوک نه خطا باسي. نو یوازې د مسلمان دپاره نه بلکې د هر عاقل انسان دپاره هغه ښه طریقه دا ده چې په خپل ځان کې بندګي او عبودیت په خپله پوره معنا سره پیدا کړي او د ژوندانه
ټوله کارونه یې هغسې وي لکه څرنګه چې د خالق جل جلاله امر کړی دی. مګر د هغو جاهلانو او کافرانو هغه مسلک چې دوی د خپل ځان دپاره اختیاروي او د دوی په ګمان د دوی دپاره هغه ښه طریقه دا ده چې دی په خپل ځان کې اله او خالق وي. دا هغه جاهلان دي چې الله جل جلاله د دوی په اړه فرمایي ارأیت من اتخذ الهه هواه، چې دا د سورت الفرقان 43 نمبر آیات دی. یعنی آیا ته هغه څوک وینې؟ آیا په هغه چا خبر یې چې خپل هوا، خپل غوښتنې او خپل نفس یې خپل خدای او خپل معبود ګرځولی وي؟ خپل نفس ته یې د اله درجه ورکړې وي، د خپل نفس غوښتنې او امرونه پوره کوي. یعنی ته هغه چاته په تعجب سره وګوره چې د خپل نفس او هوا داسې اطاعت کوي لکه د الله جل جلاله اطاعت چې کوي. ورونو، اوس به دغه مسئله د اساس او ریښې څخه وڅېړل سي چې ای انسانه، آیا ته مخلوق یې که خالق؟ آیا ته د بل چا ملک یې که د ځان مالک؟ آیا ته حر او آزاد یې که بنده او مریی؟ د دغو پوښتنو د جواب دپاره به موږ لومړی د انسان شروع او ابتدا ته وګورو، بیا به د انسان آخر او انتها ته وګورو، او بیا به د دغو دوو یعنی شروع او آخر منځ ته وګورو. خو لومړی به په څو پوښتنو سره د انسان د ژوندانه په ابتدا او شروع کې فکر وکړو. ای انسانه، آیا ته هغه څوک یې چې دا دې اختیار کړه چې پیدا سې او که نه سې پیدا؟ یعنی ستا د پیدا کېدلو دپاره یو چا مشوره در سره وکړه او تا دا خوښه کړه چې هو پیدا کېږم؟ یا والله مشوره نه ده در سره سوې. آیا تا خپل شکل او صورت په خپله اختیار کړی؟ یا آیا ته هغه څوک یې چې دا دې خوښه کړه چې ته دې نارینه یې یا ښځه؟ دا هم یا. آیا تا خپل مور او پلار په خپله اختیار کړه چې دغه دې زما مور او دغه دې زما پلار وي؟ دا هم یا. آیا تا دغه خوښه کړه چې ته دې د دغه وطن د اوسېدونکو څخه یې یا د هغه بل وطن؟ دا هم یا. آیا ته هغه څوک یې چې خپل ځان ته دې دغه ستا عقل، پوهه او ستا نفسي موهبې اختیار کړې؟ دا هم یا. آیا دا ستا په خوښي سره وه چې ته دې د مور په نس کې 9 میاشتې واوسېږې او بیا دې ضعیف عاجزه داسې ماشوم راووځې چې د خپل ځان دپاره هیڅ کار نسې کولی؟ یا. آیا ته هغه څوک یې چې د خپل ځان دپاره دې لوږه قبوله کړه چې خوړو ته به محتاج یې؟ دا هم یا. آیا ته هغه څوک یې چې پر خپل ځان دې دا حکم وکړي چې تږی کېږې به او اوبو ته به ضرورت لرې؟ دا هم یا. آیا ته هغه څوک یې چې دا دې قبوله کړه چې هغه خوب ته به محتاجه یې چې په یوه وار دې راچپه کړي، د ځان او جهانه بې خبره سې؟ دا هم یا. داسې نورې په سلهاوو پوښتنې سته چې یوه یې هم ستا په اختیار نه وه او ستا د مالک له طرفه دغه کارونه سوي دي. سبحان الله. ای مغرور انسانه، ته څونه ضعیفه یې. الله جل جلاله فرمایي یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. یعنی ای کافر انسانه، ته چی پر خپل کریم رب مغروره کړی یې چې کافر سوی یې؟ هغه کریم رب چې ته پیدا کړی یې او ته برابر کړی یې او ته معتدل کړی، پوره اندامونه یې در کړي دي چې یو لاس دې د بل لاس سره برابر دی، یوه سترګه دې د بلې سره برابره ده، یوه پښه دې د بلې پښې سره برابره ده، یو اندام دې د بل اندامه سره فرق نه لري. په هر شکل او صورت سره چې وغوښته ستا ترکیب او پیوند یې وکړي.
دا چې یو انسان د نورو ټولو انسانانو سره په شکل او بڼه کې لږ یا ډېر فرق لري، دا الهي تصرفات او اختیارات دي. نو دا معلومه سوه چې ستا د ژوند شروع او دنیا ته ستا راتګ ستا په خوښه سره او ستا په قدرت کې نه وه. ښه، اوس نو ستا د ژوند نهایه یا آخر ستا په قدرت کې دی. آیا ته خبر یې چې کله به مرې؟ چیرې به مرې؟ په کومه طریقه یا په کومه ناروغي سره به مرې؟ نو ته ولې بې له الله جل جلاله په بل شي مشغوله یې؟ ته پوهېږې چې هغه قوتونه چې ستا رب عز وجل تا ته درکړي دي بیرته یې په قسط درڅخه اخلي. هره ورځ ستا د سترګو د لیدلو له قوته یوه حصه ورکوي، هره ورځ ستا د اورېدلو له قوته یوه حصه ورکوي. ستا رب عز وجل یې په تدریج او کراره کراره درڅخه اخلي. هره ورځ دې د اورېدلو یوه برخه کمیږي او هره ورځ دې د لیدلو یوه برخه کمیږي. هره ورځ دې د قوت او جسد څخه یوه حصه اخلي. ستا ټوله بدن او وجود ورځ په ورځ ضعیفه کیږي، قدم پر قدم مخ پر کښته رهیه، تر څو هغه ضعیفه او ناتوانه سپینږیری یا سپین سری درڅخه جوړ سي او بیا که خوښ یا که ناخوښ قبر ته ور واچول سي. آیا دغه کارونه ستا په خوښه او ستا په اختیار سره کیږي؟ سبحان الله. هغه مغروره او متکبر انسان چې ځان یې رب باله اوس له خپله ځانه مرګ نسي لرې کولی. هغه جاهل انسان چې ځان ته یې رب، حر، آزاد او د ځان اختیار درلودونکی وایه اوس اوریدل او لیدل، عقل او صحت، قوت او بدني طاقت ټول ځینې اخیستل کیږي، خو دی یې نسي راګرځولی. هغه څوک چې ځان یې رب باله اوس یې تر هغو چنجان خوري چې د ده په غوښو مړیږي. دا څنګه رب دی چې غوښې یې تویږي؟ هغه رب چې همیشه په حرکت کې و اوس بې اختیاره او آرام پروت دی. ټول هغه شیان، که مال دی، که جایدادونه، که تجارت دی، که دکانونه، دا نه چې ځینې پاتېږي بلکې ځینې اخیستل کیږي. دا هغه شیان دي چې ده د دغو شیانو د لاسته راوړلو دپاره خپل ژوند وقف کړی و. یوازې لا دا نه چې مالونه پر هغه چا ویشل کیږي چې د خپل کور ته نه پرېښول، بلکې هغه د ده اغوستې جامې پر څیرل کیږي. آیا دغه انسان ته دا لایقه ده چې کبر دې وکړي؟ دغه انسان ته دا ښایي چې پر مځکه دې لویي وکړي؟ ای انسانه، څونه ضعیفه او محتاجه یې. ودې لیده چې شروع او ابتدا دې ستا په اختیار نه وه، همدارنګه آخر او انتها هم ستا په اختیار نه ده. د دغه شروع او آخر په منځ کې به زه ستا لپاره 100 کاله عمر فرض کړم. 100 کاله د مخه موږ چیرې وو او تر 100 کالو وروسته به موږ چیرې یو؟ دغه چې نن د مځکې پر مخ موجود دي تر 100 کالو د مخه نه و موجود، او پس له 100 کالو به هم نه وي موجود. پس له 100 کالو به زه او ته چیرې یو؟ دغه قوي او لوی لوی ملکونه لکه امریکا او امریکایان، چین او چینایان به چیرې وي؟ ټوله د الله جل جلاله تر قضا او قدر لاندې کیږي. الله جل جلاله دغه اوسنی مخلوقات په نورو مخلوقاتو بدلوي. دغه د نن ورځې زعیمان، رهبران، رئیسان او قومندانان، ښځې او نارینه، بلکې ټول مخلوقات 100 کاله وروسته نسته. الله جل جلاله په سورة الرحمن کې فرمایي: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ټول ژوندي مخلوقات چې پر دغه مځکه دي فاني کېدونکي دي او باقي به پاته سي ذات د رب ستا چې خاوند د لویي او خاوند د عزت ورکولو، عظمت، فضل او احسان دی. لا اله الا الله وهو القاهر فوق عباده. اوس نو دغه انسان چې نه اول د په اختیار کې دي نه آخر،
آیا دغه د ژوند چې د شروع او آخر په منځ کې دی د په خپله منظم کړی دی؟ خواړه د کومې خوا ورته راځي؟ د چښلو اوبه د کومې خوا ورته راځي؟ هوا چې د ژوند کولو دپاره یو اهم او ضروري جز دی د کومې خوا پیدا کیږي؟ آیا دغه شیان د ده په اختیار کې دي؟ هیڅکله نه. نو ښه او معقوله خبره دا ده چې انسان په خپله بندګي سره اقرار او اعتراف وکړي او تل د واقعي مرئي پر ډول ژوند وکړي، ځکه انسان په دغه مریتوب سره واقعي ازادي لاسته راوړلی سي. هغه متل یا مثل به مو ډېر اورېدلی وي چې وایي د یوه مرییسه او د سلو بادار د الله جل جلاله په عبودیت او بندگی کې د نورو ټولو شیانو او ټولو انسانانو د مریتوب او سرکښته کولو څخه ازادي حاصلیږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.